د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د اختلافي مسایلو پر سر هوکړې ته نږدې شوي دي. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله وایي په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د ځینو هغو اختلافي مسایلو پر سر چې دا پروسه یې ځنډ سره مخ کوله هوکړې ته نږدې شوي دي. د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرې چې د شنبهلې په 22مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې وې خو تر اوسه په کومه کاري کړنلاره موافقه نه ده شوې. د حکومت او طالبانو ترمنځ له دوه اختلافي مسایلو څخه یوه دا ده چې طالبان تاکید کوي چې فیصلې د حنفي فقې په اساس وشي، خو د افغانستان د حکومت هیئت وایي چې د اساسي قانون مطابق باید جعفري فقه هم له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال تېره ورځ له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د دواړو خواو ترمنځ اختلافي مسایل تر ډېره حل شوي دي. د هغه په خبره اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ د حنفي فقې پر اصولو چې له مخې به یې له شیعهګانو او د افغانستان لور لږکۍ سره مخالفت نه راځي موافقه شوې ده. عبدالله د خپلو خبرو پر دوام ویلي طالبان غواړي د سولې په احتمالي هوکړه کې د دولت له نوم څخه مخنیوی وشي او پر ځای یې د افغانانو ترمنځ هوکړه ذکر شي. د هغه په خبره چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی خو په اړه یې ډېر زیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ وړمورز په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې په دوحه کې د ځنډېدلو مذاکراتو په وړاندې کومه جدي ستونزه نشته. د هغه په خبره د افغانستان 40 کلنه ستونزه په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې نه حل کیږي، خو زیاتوي چې طالبان د خبر له لارې هوکړې ته پر رسیدو باوري دي. محمد نعیم وردګ ویلي ټول باید حوصله ولري څو روان مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریاست. بونګا دعا.